بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ، ژوند او چارې به مو په خیر وي. خدای دې وکړي چې تاسې پخواني درسونه تر 55 درسه پورې تعقیب کړي وي. نن په 56 درس کې تاسې د کلام د اجزاو څخه چې هغه پر نوي ساختمان او جوړښت باندې غږیږو، هغه Interjections Types دی، د اواز توري او ډولونه دي. نن پر دې باندې بحث کوو چې د انګریزي په ژبه کې د اواز توري او د هغوی ډولونه او همدارنګه د هغوی استعمال څومره لویه برخه لري، او موږ او تاسې د انګریزي ژبې د زده کړې د استعمال پر مهال باندې د دې ساختمان او جوړښت استعمال ته څومره اړتیا لرو. دا باید څومره زده کړل سي، څومره باید موږ تاسې په خپل ژوند کې دا استعمال کړو. اوس راځو انټرجکشنز یا د اواز توري در پیژنو چې دا کم توري دي، څنګه استعمالولی سو، او د انګریزي په برخه کې چیرې استعمال سي نو به دا د څه شي څرګندونه کوي او هدف به یې د څه څخه وي. راځو لومړی دې پر تعریف غږیږو، وروسته بیا څو قسمونه دي هغه قدم په قدم باندې پر هغه باندې یو په یو باندې در سره غږیږو. لومړی راځو دا تعریفوو. The interjections are words which express some sudden feelings or emotions. The interjections are used in the exclamatory sentences which express some suddenly joy, sorrow or surprise. The interjections are words. The आवाज توري دا لغاتونه دي، کلمې دي which express کوم چې څرګند کړي، واضح کړي some sudden یو څه ناڅاپه feelings احساسات or emotions جذبات، ځینې جذبات ځینې احساسات چې زموږ او ستاسو په وجود کې دي په ناڅاپي حالتونو کې له خولې څخه راوځي، هغه واضح کوي او څرګندوي. The interjections are used دغه د اواز توري استعمالیږي in the exclamatory sentences د حیرانتیا په جملو کې استعمالیږي، هغه چې تعجب یا حیرانتیا څرګندوي او ښیي. which express some suddenly joy, sorrow or surprise. کوم چې په ناڅاپیزه توګه باندې هغه د جوای خوند او خوند پورې اړوند حالتونه، سارو غم پورې اړوند حالتونه، او همدارنګه د سرپرایز د حیرانتیا پورې اړوند حالتونه، دا ټول تشریح کوي او پر دې باندې غږیږي. نو په کل کې موږ او تاسې ویلی سو چې د ندا یا د اواز توري هغه توري دي کوم چې په ناڅاپیزه توګه باندې زموږ او ستاسو له خولې څخه د غم، خفګان، خوشحالۍ، حیرانتیا او نورو درد حالتونو کې دغه ناڅاپي اوازونه راوځي. همدغه انټرجکشنز ګرامر د همدې دپاره استعمالیږي او موږ او تاسې کارولی سو. لاندې مثالونه دي، اگزامپلز دي، هغه یو په یو باندې درته وایو چې تاسې په وپوهیږئ او سر مو باندې خلاص شي. خپله چې دی دا انټرجکشن دی. It is used to express surprise or happiness. دغه چې دی دا استعمالیږي چې سرپرایز حیرانتیا څرګنده کړي، and happiness او هغه خوشحالي څرګنده کړي، یعنی د حیرانتیا او خوشحالي دپاره په جملې کې استعمالیږي. که چیرې تاسې استعمال کوئ هغه خوشحالي او یا به د حیرانتیا دپاره استعمالیږي. مثلا good, there he is. ډېر ښه، دی خو هغه دی. دی خو هغه دی. که چیرې تاسو په یو چا پسې ګرځئ، د یو چا په لټه کې یاست او هغه په یو رستورانت کې یا پارک کې یا یو بل ځای کې یا بازار کې درڅخه ورک وي او لټوئ، ناڅاپیزه د خوشحالۍ په توګه تاسو وایاست چې دی خو هغه دی، یعنی اوس مو پیدا کوي وموندئ. دا هم د خوشحالۍ اظهار کوي یا سرپرایز دی. what a good bird it is. what a good bird it is. دا څنګه یو ښکلی یا ښایسته مرغه دی. نو دا هم د سرپرایز دپاره استعمالیږي چې تاسې د هغه په لیدلو باندې یو احساس کوئ. اوس هم راځو پر دوم ټایپ باندې. interjection. It is used to express دا استعمالیږي چې څرګند کړي surprise or triumph او یا هم بری، یعنی د حیرانتیا او یا هم د یو بری یا کامیابۍ د لاسته راوړلو لپاره دا استعمالیږي. کله چې څوک ټریمپ یا یو کامیابي ترلاسه کړي او بری په یو شي کې ترلاسه کړي، موږ تاسې وایو. اوس مثلا فور ایگزامپل he came. دی راغی. دی وایي وګوره هغه دی راغی، یعنې موږ چې کله دی ووینو په ناڅاپي توګه باندې وایو چې دی راغی. او بل this is the place where they hide themselves. دا هغه ځای دی چیرې چې دوی خپل ځان پټوي. دریم هم it is used to indicate laughter.
دا د خندا یا خندا کوونکي دپاره استعمالیږي چې کله څوک خندا کوي په خندا په انداز باندې یو څه واضح کوي. مثلا هاها we defeated him، هاها موږ دته ماتې ورکړل. یو خندا کوي، یعنی د یو یا به خندا به دغه څخه وي د یو چاته د یو پیغور په خاطر هم وي، په یو چا باندې خاندي وایي موږ د دې ګوره مات کړی دته مې ماتې ورکړله. او بل به مثلا وایي هاها I finished my work، هاها یا مثلا داسې وایي چې ډېر خوشحاله سي او یو چاته وایي چې هاها I finished my work، او ما خپل کار خلاص کړئ. نو په دغسې حالتونو کې موږ ته هاها د لافټر لپاره استعمالولی سو. څلورم دا نام اوه انټرجکشن دی. It is used to express surprise, fear, joy, etc. دا اوه چې استعمالیږي دا د سرپرایز د حیرانتیا دپاره استعمالیږي، فیر د ویرې دپاره استعمالیږي چې د ویرې پر مهال کې هم ته راکولی شي د استعمال کې، او جوی د خوند په وخت کې هم دا استعمالیږي چې یو څه درته خوند درکړي یا د هغه جذابیت د خوند ډېر زیات وي. مثلا for example oh she is coming، اوه شي از کمینګ، اوه دا خو راځي، دا روانه ده. که چیرې مثلا د یو چا څخه څوک ویریږي، ویره لري او تاسې هغه یو دم ګړی ووینئ اوه شي از کمینګ، اوه دا خو راځي، نو دلته د بیرې دپاره هم یا د بیرېدلو دپاره هم دا استعمالیږي. او که چیرې مثلا دغه وي هغه د جوای د خوند دغه دپاره وي اوه شي از کمینګ، اوه دا خوا دې روانه ده یا راځي، نو په دې حالت کې هم د جوای دپاره استعمالیږي. اوس مثلا د سرپرایز دپاره چې دی اوه شي از کمینګ، اوه شي از کمینګ، اوه دا خو راځي عادي. نو دا یوه جمله کې تاسو کولی شئ چې په هغه حالتونو کې بیا فرق لري، که د ویرې حالت وي، که د خوند حالت وي، که د حیرانتیا حالت وي، تاسې اوه استعمال کړئ او هغه په خپل حالتونو کې بیا بیل بیل چې څوک کوم حالت قرار لري په هغه حالت کې به استعمالولی شئ. پنځم هم اوه it is used to express pleasure، دا د خوشحالۍ پر مهال استعمالیږي کله څوک د خوشحالۍ څرګندونه کوي. For example oh our team won the match، اوه زموږ ټیم چې دی لوبه یې وګټل. اوه he could not catch it، اوه ده خو بال ونه نیوی یا هغه یې ګیر نه کوي. نو همدغه اوه چې سو دا د پلیژر یا د خوشحالۍ دپاره استعمالیږي. شپږم هم او interjection دی. It is used to express feeling of pain، دا د درد د احساس په وخت کې استعمالیږي. کله چې پر پښه باندې مې یو څه ولویږي بیا ناڅاپي یو غږ کوو چې او پر پښه باندې مې غوڅو، او یا تکیه وهو سر مې د دیواله څخه ومشلي او د درد احساس وکړو، یا روان یو وږم یا ملاس د یو برخې څخه ومشلي ناڅاپي یو غږ وکړو اوه یا د درد احساس دپاره استعمالیږي. نو په دغه حالتونو کې دا خو ډېر زیات دي دا انټرجکشنز، خو موږ دلته فقط پر څو دانو باندې غږیږو. Oh it broke my leg، oh it broke my leg، او دې زما پښه ماته کړل، یعنی بیخي دومره دروند چې یعنی پښه یې را ماته کړل یا یې بیخي هغه حالت یې را خراب کړي. او بل oh my tooth has ache، oh my tooth has ache، زما غاښ درد لري، او زما غاښ درد لري، نو د پین دپاره هم دا استعمالیږي. نور تاسو وګورئ انټرجکشنز په اړه په ارتباط باندې ډېر نور معلومات هم شته، تاسو کولی شئ چې هغه استعمال کړئ، او دوی دومره خاص او مشخص ډولونه نه لري، خو تاسې د دوی په استعمال باندې کولی شئ چې نور هم مخې ته لاړ شئ. که چیرې تاسې په دې درس کې کومه ستونزه او مشکل کولی شئ چې یوټیوب چینل کومنټ پلیس کې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړئ. د اوس لپاره د الله په امان ژوندي اوسئ.